ولسمشر غني داسې کار وکړ چې د افغانستان په تاریخ کې چا نه و کړی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تېره ورځ 100 کاله پوره شو چې افغانستان له انګریزانو خپلواکي اخیستې. په دې 100 کالو کې مختلف ولسمشران او پاچاهان واک ته ورسېدل، خو د خپلواکۍ کلیزه یې داسې ونه لمانځله او نه ورته په ارزښت قایل وو. دا ځل نه یوازې د هېواد دننه بلکې په نړیواله کچه ولمانځل شوه. د نړۍ په نورو هېوادونو کې د هېواد درې رنګه بیرغ رپول اسانه کار نه دی. دا کارونه اتومات نه دي شوي، تر شا یې د ادارې او د یو شخص لاس ده. له دغه هېوادو سره یې اړیکې ساتلې دي چې ثمره یې تاسو تېره ورځ ولیدله. تېره ورځ د هېواد دننه د شانداره مراسمو سربیره د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ برج خلیفه د افغانستان په ښکلي بیرغ روښانه شوې وه. د یادولو ده چې برج خلیفه په 3 دقیقو باندې 68,000 ډالر اخلي، خو افغانستان ته دا کار وړیا وکړ. افغان حکومت هم مننه ترې کړې ده. په برج خلیفه د افغان بیرغ د روښانېدو په مهال سلګونه افغانان هلته ورغلي وو. ترڅنګ په ترکیه کې د فاتح سلطان محمد او یا سلطان سلیم سلی د افغانستان په سپېڅلي بیرغ روښانه شوي وو. دغه راز د استانبول مشهور پل سلطان هم د افغانستان په بیرغ روښان شوی وو. په انکره کې د اتاقولي برج هم د افغان بیرغ روښانه کړی وو. د سعودي عربستان پلازمینې ریاض سلپوړیزه ودانۍ هم د افغانستان پر ملي بیرغ پوښل شوې وه. دغه راز په چین، تاجکستان، ازبکستان او ګڼ شمېر نورو هېوادونو کې هم مشهورې ودانۍ د افغانستان په ښکلي بیرغ روښانه شوې وې. ترڅنګ په استرالیا کې د برسبن مشهور پل هم د افغانستان په ښکلي بیرغ روښانه شوی و. ترڅنګ د ګوګل په لوګو کې هم د افغانستان 3 رنګه بیرغ ځای په ځای شوی و، چې واقعا دا هر څه یوه ډېره لویه لاسته راوړنه وه او نړیوالو ته یې د افغانستان د خپلواکۍ پیغام ورکړ. کله چې تاسې په ګوګل کې د افغانستان نوم سرچ کړئ د جګړو او وحشت تصویرونه به درته راواړوي. اما تېره ورځ چې چا هم ګوګل کتلی وي د افغانستان په مقدس بیرغ به یې سترګې لګېدلې وي او د خپلواکۍ، امن او مینې پیغام به یې لیدلی وي. ځینې وایي چې د خپلواکۍ په لمانځلو باندې ډېر مصرف وشو، خو نړیوالو ته د داسې پیغام لیږدولو او په هېوادوالو کې د وطن د مینې، ملي ارزښتونو ته د قایل کېدلو، درناوي او د دې خاورې د مالکیت د ذهنیت ورکولو لپاره له دې هم دغه ورځ لمانځل په ډېر مصرف ارزېده. په هر حال تاریخ به دا ولیکي چې ولسمشر غني د خپلواکۍ لمانځنې دود پیاوړی کړ او افغانانو ته یې وښودله چې دا ورځ څومره باعزته او له افتخاره ډکه ورځ ده او څنګه باید ولمانځل شي. او په پای کې هغوی ته چې وایي د څه شي خپلواکي لرو، همدا چې تاریخ لري، جغرافیه لري، قلمرو لري، پاسپورټ لري، اساسي قانون، ملي پولي واحد، ملي سرود او ملي بیرغ لري، په نړۍ او ملګرو ملتونو کې سیاسي استازولۍ لري، د ازادۍ پر ورځ د ګوګل خپل لوګو بدلوي، د نړۍ تر ټولو لوړ تعمیر باندې د بیرغ راځي او په بهر کې د سیاسي استازولیو ته د مبارکۍ پیغامونه راځي. نو ته خپلواک هېواد یې. یو عالم څخه ویلي دي که خپلواکۍ له اسمانه هم راوورېږي تاسو به ځینې ووینئ چې په سرونو چترۍ نیسي. دا چې څوک وایي خپلواکي نه لرو هغوی ته د 14 د اګست مبارک وي او ټولو په ازادۍ مینو او د غلامۍ فکر نه لرلو افغانانو ته د هېواد د خپلواکۍ 30مه کلیزه مبارک وي. په پای کې له ولسمشر غني څخه مننه کوو چې دا ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځله. په هر حال تاسو د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.